په انسانانو کې اوه قسمه ملګري او اشنایان خیرن او لغوړن ملګري دي. اول هغه انسان چې د یوې ساده او معمولی موضوع په سبب خپل د ډیرو کلونو ملګری او آشنای پریږدي او هیروي. دوهم هغه انسان چې په یو مجلس کې د خلقو د خندولو د پاره پر خپل ملګری مسخرې کوي او ملنډې په وهي. دریم هغه انسان چې ته باور او اعتماد په لرې او دی ستا خویونه او حالات نور ته بیانوي. څلورم هغه انسان چې هم دې ملګری وي ناسته ولاړه در سره لري او هم ستا تر شا په تا پسې خبرې کوي. پنځم هغه انسان چې ملګرتیا یې د یوه مقصد دپاره وي او کله چې مقصد حاصل سو نو دې پرېږدي. شپږم هغه انسان چې خپل ملګری د هغه د غریبۍ په سبب پرېږدي. اووم هغه انسان چې خپل ملګری په دې سبب پرېږدي چې تر ده بل ښه او افضل ملګری پیدا کړي.